In the name of Almighty Allah, the entirely merciful, the especially merciful. Welcome back on e-learning Pashto online WhatsApp class. I hope guys you are fine and doing well. In today's class we're gonna talk about practical English. How do you spell it? As you know, in the previous class we've talked about the vocabulary and the grammar section of this file, this unit. Now let's talk about what else we have in this file. بیا هم خراغ لاستاس ټولو ته اوس زمونږ په پریکټیکل انګلیش برخه کې زمونږ موضوع ده how do you spell it. لکه څنګه چې هر کله یو یونټ موږ سره ختمیږي د یونټ ختمېدو سره سره موږ د پریکټیکل انګلیش یوه برخه راکوي. هغې کې موږ ته عموما فوکس په سپوکن انګلیش یا هغه انګلیسي باندې کوي دي چې هغه په خبرو کې ډېر زیات استعمالیږي. فرصت په ګرامر او همدارنګه ویکابلري او کمیونیکیشن بینکس باندې موږ الریډي غږېدلي وو. اوس راځو په پریکټیکل انګلیش کې موږ الفابet یا هم الفبا باندې غږیږو. دلته د الفابet اوازونه موږ ته ښایي. په ورته برخه کې سپیلنګ یور نیم د خپل اسم سپیل کول دا طریقه موږ د ښایي او کلاس روم لینګویج موږ سره دا په ویکابلري برخه کې دی. ګوره موږ وویلي چې توري د شکل له نګاه نه په دوه برخو باندې ویشل کېږي، لوی توري او کوچني توري. اوس دلته موږ د دواړو توري راغستې دي. and now listen to the alphabet and repeat. تاسو ته وایي 1.28 ټرک کې وایي دغه الفابet د داسې غوږ ونیسئ او همدارنګه دا توري ورسره تکراروئ. کوشش وکړئ داسې تلفظ کړئ دا توري لکه څنګه چې تاسې اورئ په دغه لیسننګ فایل کې. C 1.28 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. دا موږ سره د انګلیسي شپږ ویشت Train. دا د انګلیسي شپږ ویشت توري موږ سره. راځو لاندې بی سیکشن ته listen and repeat the words and sounds. دلته موږ سره په انګلیسي کې انګلیسي غږیز سیستم کې یو څه ساوندز دي یا فونیټک سمبولز دي، د دې اوازونه موږ اخلو. لکه دا لومړی یو چې دی موږ سره ا اواز دی لکه ټرین. دا اواز چې دی موږ سره ای دی ای ټری. ا اواز لکه اګ. آی ساوند موږ سره دا فونیټک سمبولز دي. او اواز لکه فون. او اواز لکه بوت. ار اواز موږ سره لکه کار. اوس تاسو غوږ شئ د هر یو لغت درته تلفظوي تاسې هم ورسره تکراروئ. 1.29 Train A Tree E Egg Bike I Phone O Boot ooh Car R 1.
خدامو شو مننه. اوس راځو سی سیکشن ته. څه وایي listen and repeat the letters. اوس دغه شپږ ویشت توري موږ ته د خپل اوازونو له مخې ویشلي. هغه اوازونه چې لکه ا، هغه توري چې د ا اواز ورکوي په دې کټګوري کې ورکړي، لکه ای اوازونه ولا دلته همدې ترتیب سره شپږ ویشت توري د دغه شپږ ډول اوازونو له مخې ویشل شوي. Now this time listen and repeat these letters. Point 30. A H J K B C D E G P T V Z F L M N S X I Y O Q U W R اوس په دې یا دغه برخه کې موږ سره 1.31 track کې listen can you hear the difference دو توري راغسي کوم چې په اوازونو کې سره ډیر ورته دي. وای تاسو غوږ شئ آیا کوم فرق محسوسوي لکه ام ان آیا فرق شته او کنه؟ just listen and can you hear the difference do nothing. صرف غوږ شئ فرق شته او کنه نور هیڅ مه کوئ. 1.31 1 M N 2 B P 3 K Q 4 G J 5 E I 6 Y I 7 U W 8 B V 9 E A Now listen and circle the letter you hear and D. دا دفعه په دې دوه تورو کې یو به وي یا به M یا به N وي. چې کوم یو وي همغه یو تاسې سرکل کوئ. په یاد ولرئ ستاسې دغه برخې دې لپاره دی چې ستاسو د listening کم پاور چې دی listening کم سکلز لرئ دی چک کړي. نو هغه یو توري چې اورئ هغه تاسې سرکل کوئ. 1.32 1 N 2 B 3 Q 4 J 5 E 6 Y 7 W 8 B 9 A مننه. اوس راځو د بلې برخې د F برخې د 1.33 track کې څه وایي listen and number the pictures. وایي غوږ شئ دغه عکسونه عموما په تورو باندې داسې نومونه لري چې په تورو باندې لیکل کیږي. وایي غوږ شئ او د هر یو توري چې کوم یو چیز ته یا کوم یو آلې ته کاریږي هغه نمبر کوي. مثال اولنی یو کیدای شي BMW. دا ټول توري باندې خو د یو کمپنۍ نوم د یو څه د استعمالیږي. نو هر یو توري چې اول وویلې همغې ته شماره ورکړئ تاسې. د مثال په ډول سره 1.33 1 ATM
ATM موږ سره یو ډول ماشین دی د پیسو دا یو د مثال کنه نو دا ATM دا ټول تورو باندې یو چیز ویل کی نو دې ته 1 ولیکم دې ترتیب سره دا نور هم تاسې شمارې کوي 2 BMW 3 TV 4 PC 5 DJ 6 WWW مننه اوس راځو H برخه ته وای how do you spell these names ګوره په یاد اوس انګلیسي کې چې عموما د یو چا د نامه پوښتنه کوو نو متصلا یو بله پوښتنه موږ کوو لکه what's your name هغه شاید درته وایي چې I am احمد یا my name is احمد یو بله پوښتنه چې موږ کوو هغه دا کوو چې how do you spell it دا نوم تاسې څنګه سپیل کوئ دا په دې چې هر یو کس کېدای شي د نوم لپاره ځانګړی تور استعمال کړي سپیلنګ لپاره نو کوشش کوئ که چېرته د یو کس نوم لیکئ نو ځان مطمئن کړئ چې د همغې سپیل په ډول څه تاسو ولیکئ یا د سپیل نوم پوښتنه کوئ هغه په دې ډول دی تاسو ویلی شئ how do you spell it اوس کله چې نومونه تاسو سپیل کوئ کوشش کوئ چې د هر یو توري سنګل بای سنګل یا یو په یو ووایئ او لږ لږ دامې یا هم سیلبل څپې هجا اخلئ لکه مثال زیمه چې how do you spell جینی ته به داسې ووایې GENNY همدې ترتیب سره زه وایم بیا تاسو د هر یو لغت ځان سره تلفظ کوئ یا سپیل کوئ how do you spell Steve how do you spell Liz how do you spell Max how do you spell Becky White how do you spell Pedro Gomez دا نمونه او تاسو باید د دې تورو د دغه نمونو سپیل په تورو یا هم الفابیټیکل اورډرز باندې وکړئ Let's look at the other part of this page دی بل برخې ته وګورو page 9th In this section we have listening and speaking skill Listen and order the sentences وی غوږ شئ دلته د دوو کسان ترمنځ محاوره ده دا محاوره وی تاسې ترتیب کوي ګوره موږ سره اولنۍ خبره به په دې محاوره کې کم یو کې هغې ته یو ولیکئ دویمه خبرې د 2 3 4 په دې ترتیب سره شپږمه خبره دا یو د تیار آلریډي کړی ده نو دا جملې غیر منظمې دي تاسې شمارې هم ترتیب کوي د مثال په ډول سره تاسو غوږ شئ 1.34 نو اولنۍ جمله موږ سره ګډ مارنینګ ده دې ته یا ګډ مارنینګ ته تاسې یو ولیکئ همدې ترتیب سره دا نور جملې هم ترتیب کړئ Hello, I'm Eva Flores. I have a reservation. How do you spell your last name? F-L-O-R-E-S Excuse me? F-L-O-R-E-S Thank you. دا د فرازو معنی ته همدارنګه کوشش کوئ تاسې ورسره ریپیټ کوئ هم Good morning. سهار مو په خیر Hello, I'm Eva Flores. سلام زه ایوا فلورس یم یا زما نوم ایوا فلورس دی I have a reservation. زه ریزرویشن یا هم ساتنه لرم یا ما دلته اتاق نیولی یا هم زه د ایرپورټ یا د هوایي سفر ټیکټ لرم ریزرویشن هغه چیز ته ویل کېږي چې تاسو مخکې نه نیسئ How do you spell your last name? تاسې خپل وروستی نوم څنګه سپیل کوئ F-L-O-R-E-S په دې ډول Excuse me? وبخه F-L-O-R-E-S په دې ډول Thank you. مننه راځو دوه نقطې د لومړۍ نقطه دا ده ګوره موږ سره نومونه مختلف ډول وي یو فرست نیم وي لکه فرست نیم لومړی نوم لاست نیم بیا عموما وروستی نوم یا تخلص ته یا کورني نوم ته هم ویل کېږي کورني نوم ته بل موږ فیملی نیم هم ویلی شو دا د نومونو اقسام دي
تاسو څه وکئ همدغه ډایلوګس تاسې که چې د پارټنر لرئ ملګری لرئ همدا ډایلوګس یو دی مثال ریسپشنسټ والا شي او بل د دا میرمن په حیث رول ادا کړي او پوښتنه دې کوي او پوښتنه په دې ډول سلام واچوه بیا ورته خاصې زما انګلیسي کلاس زه مثال فار ایگزامپل کمپیوټر ټولګی لرم هغه به درته وایي چې نوم دې سپیل کړه ته به نوم سپیل کړې هغه به وانورې وبخه بیا به ته سپیل کړې همدې ترتیب سره اخره کې مننه وکړه همدې ترتیب سره یو ډایلوګس جوړ کړئ او یو بل نه دا ډایلوګس که چیرته تاسې احیانا پارټنر لرئ دا ترسره کوئ کله چې تاسې ګریټینګز کوئ نو ګریټینګز لپاره ګډ مارننګ د سهار د وخت نه نیولې تر 12 بجو پورې دغه ټایم کې موږ ګډ مارننګ کارو د 12 نه نیولې تر شپږو پورې موږ بیا ګډ آفټرنون یا غرمه مو په خیر دا کلمه کارو او د شپږو نه نیولې تر ویده کېدو وخته پورې موږ ګډ ایوننګ یا ماښامه مو په خیر موږ کارو د دې درې وړو ځوابونه بیت هم دا ګډ مارننګ ګډ آفټرنون او یا هم ګډ ایوننګ دی دغه ځای کې نور موږ سره څه خاص درس نشته راځو د بل طرف ته او دلته موږ سره ویډیوي درس دی په ویډیوي درس کې موږ عنوان دی پیپل آن د سټریټ وای خلک په سړک یا هم کوڅو د پاسه یعنی دلته تاسې هغه نیټیو سپیکرز هغه څوک چې انګلیسي اصلي ژبه ده د هغوی ویډیو ګورئ هغو په کوم انداز کې ځوابونه ورکوي او هغو د خبرو کول هغه ترتیب تاسې زده کوئ په هر صورت د امریکن انګلیش فایل سیریز کتاب والا دغه درې پوښتنې دې خلکو نه کړي تاسو غوږ شئ او ځوابونه یې ورکئ لومړی پوښتنه دې وکړې وای واټس یور نیم ستاسو نوم څه دی هاو ډو یو سپیل اټ څنګه یې سپیل کوئ ویر آر یو فرام تاسې د کوم ځای څخه سئ تاسو کولی شئ دغه د لیسنینګ هم وکئ 1.36 همدې ترتیب سره نور ټرک هم شته د هر یو کس غوږ ونیسئ او موږ ویډیو هم پلی کوو ستاسې هومورک به دا اوسي چې دا خالیګاو کې تاسې د دغه اشخاصو نومونه او دیو د کوم ځای دي دا خالیګاوې ډکول از ګنا بي یور هومورک دا به ستاسې کارخانګي اوسي نو یو دفعه وک شئ یو دفعه ویډیو وګورئ دویم ځل چې تاسې کله اورئ یا هم ګورئ نو بیا دا خالیګاوې تاسې ډک کئ لیټس واچ د ویډیو راځو او دا ویډیو ګورو What's your name? ستاسو نوم څه دی How do you spell it? څنګه یې سپیل کوئ Where are you from? تاسې د کوم ځای څخه سئ What's your name? My name's James. How do you spell it? James. Where are you from? I'm from England. What's your name? Oh, my name's Natasha. How do you spell it? Natasha. Where are you from? Okay, I'm from New York in the United States. What's your name? My name is Franco. How do you spell it? Franco. Where are you from? I'm from Argentina. What's your name? My name is Barbara. How do you spell it? Barbara. Where are you from? I am from New York. دا زمونږ ویډیو درس تاسو کوشش وکئ دغه ویډیو یا هم لیسنینګ بیا غوږ شئ او دا خلګاوې ډک کړئ په اخره کې د پارټنر یا هم ملګري سره دغه درې پوښتنې تاسې مطرح کړئ او په هماغه انداز سره ځواب ورکړئ لکه څنګه چې په ویډیو کې مو وکتله کم ډاون لاندې راځو اوس ویکابلري سیکشن کې موږ سره څه دی کلاس روم لینګویج دی چونکې دا لغتونه موږ پرون هم اخیستی وو خو بیا هم ځو 113 صفحې ته چیرې چې موږ د انګلیسي کلاس روم لینګویج مربوط لغتونه اخلو سو go to page 118 اولنې برخه کې موږ سره د کلاس روم یا د ټولګي اړوند کلمات او څه فریزز یا هم عبارتونه راکړي things in the classroom وای په ټولګي کې کوم چیزونه پیدا کیږي نو دلته هغه چیزونه راغلي دي چې موږ عموما په یو کلاس یا ټولګي کې موندلی شو
Listen and repeat the words وکړي او دا لغتونه تکراروئ تاسې. What? 1.39. 1, The board. تخته. 2, The door. دروازه. 3, A window. یو کړکۍ. 4, A chair. یو چوکۍ. 5, A coat. یو کوټ. 6, A table. یو میز. 7, A laptop. یو لیپټاپ. 8, A dictionary. یو قاموس د لغتونو. 9, A piece of paper. ورقه یا د ورقې یو برخه. 10, A pen. قلم. دا لس د کلاس روم یا هم ټولګي اړوند لغتونه. They were really simple and I hope you will practice on these. د بل طرف ته موږ سره کلاس روم لینګویج کې یو څه phrases دی. listen and repeat the phrases وکړئ او دا عبارتونه تاسې تکراروئ. نو تاسې کوشش وکړئ دا هغه جملې دي چې استاد دی وایي لاندې هغه جملې موږ اخلو چې شاګرد دی وایي. نو تاسې دا جملې یاد کړئ. که نیکسټ ټایم احیانا په کلاس کې خبرې کوئ کوشش وکړئ له دغه جملو څخه استفاده وکړئ. 1.40. 1. Look at the board, please. مهرباني وکړئ تختې ته وګورئ. 2. Open your books. کتابونه مو خلاص کړئ. 3. Go to page 10. لسم صفحې ته لاړ شئ. 4. Close your books. کتابونه مو بند کړئ. 5. Stand up, please. مهرباني وکړئ ودرېږئ. 6. Sit down. کښېنئ. 7. How do you spell it? دا تاسې څنګه سپیل کوئ؟ 8. Can you repeat that, please? مهرباني وکړئ بیا یې تکراروی شئ. 9. What? In English. دې ته په انګلیسي کې څه ویل کېږي یا د خالقا کې تاسو کوشش وکړئ ما پښتو لغت تاسې استعمال کړئ. لکه قهوې ته په انګلیسي کې څه ویل کېږي؟ words قهوه in English په همدې ترتیب. 10. I don't understand. زه نه پوهیږم. دا د کلاس روم اړوند یو څه phrases او همدارنګه لغتونه. په دې هیله چې دا لغتونه او phrasونه تاسې یاد کړئ او نیکسټ ټایم چې کلاس ته راځئ کوشش وکړئ همدغه جملو نه او همدارنګه همدغه لغتونو نه استفاده وکړئ. Let's return to page 9. نهم صفحې ته راګرځو واپس. په نهم صفحه کې موږ سره څه ده؟ listen and complete the conversation وکړئ او دا محاوره د استاد او شاګرد ترمنځ بشپړ کړئ. نو تاسې ته زه listening پلی کوم او کوشش وکړئ په دغه خالیګاو کې هغه خبرې ویلې کړئ کوم چې تاسې همدا اوس د listening نه اورئ. ډېر متوجه اوسئ تر څو کم تېروتنه ونه کړئ. 1.41. 1. Open your books, please. Go to page 7. Excuse me. Can you repeat that, please? Go to page 7. 2. What's libro in English? Book. 3. Excuse me. How do you spell hotel? H-O-T-E-L.
اوس همدغه پوښتنې تاسې کولی شئ که چېرته ملګری لرئ پراکټس کوئ ان پیرز په جوړیز ډول سره پراکټس د ډایلاګ ان ډي وایي دغه ډي کې چې کوم ډایلاګس دی دا تاسې پراکټس کوئ. وروستی موضوع د نن ورځې درس هغه وایي listen and do the actions. دلته یو څه امرونه تاسې ته ښیي او همدا کارونه تاسې عملاً ترسره کوئ. د مثال په ډول سره درته وایي close the door. عملي ډول سره دا کار تاسې ترسره کړئ. listen and do the actions. 1.43 Brazil. 1.42 1. Stand up. تاسو دا کار وکړئ څه معنا ورکوي 2. Close your books. دا کار هم ترسره کوي 3. Sit down, please. 4. Open your books. 5. Go to page 9. 1. مننه دا زمونږ د نن ورځې انګلیسي درس د سټارټر بوک پراکټیکل انګلیش سیکشن و موږ سره په دې هیله چې نننی درس به مو راسره تر پایه کتلی اوسي. ګرانو زده کوونکو یو خبره یا یو یادونه باید وکړم هغه درس چې موږ په دې سټوډنټ بوک یا کتاب کې ویو کوشش وکړئ همدغه درس تاسې بیا ورک بوک کې تمرین یا هم پراکټس کوئ. هماغه ورځې کار هماغه ورځې کوئ که چېرته احیانا تاسې دغه کارونه یا ورک بوک تاسې وروسته پرېږدئ نو ممکن تاسې باندې دا به زیات بوج شي وروسته او بیا به غونډه کتاب یا کتابچه ورک بوک به درنه پاتې. نو کوشش وکړئ د ورک بوک باندې ډېر زیات فوکس وکړئ که کوم ځای کې نه پوهېدئ موږ سره ګروپ کې شیر کړئ او وخت ورکوئ همدارنګه لیسننګ ډېر زیات کوئ او درسونه مو منظم روزانه ډول سره تعقیب کړئ. تاسې ټولو ته ښه وختونه and wish you all the best. See you in next online class.